سلیم په یو ویډیویي لوبه کې 10 سلنه کمې نمرې د نادر څخه جوړوي او نادر 1060 نمرې جوړې کړي دي. سلیم به څومره نمرې جوړې کړي اوسي؟ تاسې ګورئ چې دغلته که دغه 1060 موږ 100 سلنه ومنو که نه 1060 موږ 100 سلنه ومنو، د دې څخه باید دغه 10 سلنه کمې کړو چې موږ پوه سو چې سلیم څو نمرې جوړې کړي دي. نو ځکه ورته منفي لیکو. ورپسې چې ده دغه 10 سلنه چې ده دا موږ د 0.3 یا 0.30 په څیر هم لیکلی سو، خو 0.3 فعلا کفایت کوي. ضرب د 1060 ځکه ورسره لیکو ځکه چې غواړو دغه 1060 په 10 سلنې باندې پوه سو. یا هم که دغه 1060 موږ 100 سلنه ومنو، صحیح ده، که دا 100 سلنه موږ ومنو که نه، منفي ورسره 10 سلنه ولیکو. 10 سلنه دا مساوي کېږي د 70 سلنې سره. اوس که موږ د 1060 10 سلنه معلومه کو، بیا د 1060 څخه منفي کو، یا هم د 1060 70 سلنه مستقیما معلومه کو، موږ ته د سلیم نمرې راکوي. ګورئ دغه یې لنډه لاره ده. که موږ 1060 ضرب کو د 70 سلنې سره، ځکه چې موږ غواړو د دې 70 سلنه معلومه کو د دغه نمرو، د نادر د نمرو چې موږ ته د سلیم نمرې راکړي. نو د دې ځای موږ لیکلی سو 1060 ضرب د 70 سلنې په ځای زه لیکلی سم 0.10 یا هم لیکلی سم 1060 ضرب د 0.10. اوس راځئ چې دا دغلته ضرب کو 1060 ضرب د 0.1 وضرب د 0 کېږي، وضرب د شپږو کېږي 2 په ځای یوازې 2 نیسو، 4 حاصل دي. وضرب د 0 کېږي بیا هم 0 یا 4 سره دې په ځای 4 لیکو حاصلي، او وضرب د 1 کېږي 9. دغه اشاریه هم خپل پر ځای، نو دا مساوي کېږي د 242 نمرو سره. دا دلته هم 242 ورکوي او دغلته هم 242 ورکوي. څنګه چې موږ دا دې کې ضرب کو او بیا د 1060 څخه یې منفي کو. راځو یو بل مثال ته. په یو پلورنځي کې د قلمونو شمیر د کتابچو په پرتله 20 سلنه زیات دی. په داسې حال کې چې د قلمونو او کتابچو شمیر یعنی مجموعي شمیر 220 ته رسیږي، یا چې پلورنځي کې د قلمونو شمیر څومره دی. ګورئ موږ ته دلته د قلمونو شمیر نه دی راکړی بلکې غوښتی ده، خو د قلمونو دغه فیصدي چې تقریبا 20 سلنه یا 20% د کتابچو څخه ډیره ده، دا د یو نقل په شان ته راکړی. د دې لپاره چې زه دا تاسو ته ښه په تفصیل سره حل کړم، د دې لپاره به تاسو د قلمونو او د کتابچو لپاره یو سمبول یا مخفف ومنئ، چې مثلا باید دی وزه د قلمون د پاره د یو خاص توري څخه استفاده کوم، مثلا د کیو څخه، صحیح ده، او همداسې د کتابچو لپاره به زه د ک څخه استفاده کوم. دلته موږ ته ویلي دي چې د کیو جمع ک یا د کتابچو او قلمونو شمیر دواړه مساوي کېږي د 220 سره. 220 سره. اوس تاسې دغه د قلمونو شمیر معلوم کړئ. ګورئ که موږ ته د کتابچو شمیر معلوم و، نو ډیر په اسانۍ سره موږ کولی سو چې د قلمونو شمیر معلوم کو. نو اوس چې د کتابچو شمیر هم نه دی معلوم، یوازې مجموعي شمیر معلوم دی، د دې ځای موږ لیکلی سو چې کیو مساوي کېږي د، ګورئ دغلته موږ ته ویلي دي چې دغه قلمونه چې دي 20 سلنه د دغه کتابچو څخه زیات دي. نو موږ لیکلی سو چې ک یعنی کیو مساوي کېږي ک جمع د دغه 20% یا 20 سلنې په ځای موږ لیکلی سو 0.2 یا 0.2 یوازې ضرب د ک، ځکه چې ضرب د کا د دې لپاره لیکو، د لپاره چې دا 0.2 واره یا 20% یا 20 سلنه د دغه د کتابچو څخه قیمت زیات اندازه زیاته ده، نو ځکه ورسره کا لیکل کیږي. اوس د دې ځای موږ د کیو لپاره لیکلی سو چې دغه ک یو دانه ک کنه جمع د 0.2 ک دا کیږي 1.2 ک. نو د کیو لپاره موږ یو قیمت لاس سره چې هغه 1.2 ک ده. دغه 1.2 ک موږ کولی سو په دغه معادله کې وضع کو، صحیح ده، د دغه کیو پر ځای
دغه قیمت وضع کولی سو. نو لیکو 1.2 جمع دغه خپله که چې دلته مخکې نه هم و دا مساوي کېږي د 220 سره. اوس دې ځای تاسې ګورئ چې دلته 1.2 که ده ورسره چې ده 1 که ده، نو دغه 1.2 که جمع 1 که دا کېږي 2.2 که مساوي ده 220. اوس راځئ دغه اطراف چې دی په 2.2 باندې تقسیم کو. صحیح ده؟ نو دغه 2.2 د دې سره خلاصیږي او دلته پاتې کېږي که مساوي دی د 220 پر 2.2. که دا تقسیم کو نو دا مساوي کېږي د 100 سره. د دې ځای موږ یوازې د کتابچو شمیر ومونده چې هغه 100 ده. اوس که تاسې د دغه مجموعي شمیر څخه دغه 100 منفي کوي هم د قلمونو شمیر لاسته راځي او هم که دغه 100 په دغه معادله کې وضع کوي د قلمونو شمیر لاسته راځي. ګورئ دغلته په دې معادله کې کیو خپله لیکو مساوي کېږي د دغه 1.2 که په ځای لیکو 1.2 ضرب د 100. د دې ځای د دوی حاصل کېږي کیو مساوي دی ده. ګورئ 1.2 ضرب د 100 کېږي 120. نو دغه 120 څه ده یوازې د قلمونو شمیر ده او دغه 100 چې ده د کتابچو شمیر ده. نو د دې ځایه که موږ دغه 120 د دغه 220 نه منفي کو موږ ته همدغه 100 کتابچې راکوي. راځو یو بل مثال ته. وای د ناصر و ناسا کال د ښوونځي په لومړۍ ورځ 115 سانتي متره وه چې د تیر کال د ښوونځي د لومړۍ ورځ په پرتله 10 سلنه اوږده وه، یعنې 10 سلنه اوږده سوې ده سږکال قدي. نو د ناصر ونه د تیر کال د ښوونځي په لومړۍ ورځ څومره وه؟ که دغه د ناصر قد د تیر کال د ښوونځي په لومړۍ ورځ موږ اکس ومنو، نو ځکه چې په دې کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی موږ لیکلی سو چې اکس جمع د دغه 10 سلنې په ځای 0.1 لیکو ضرب د اکس یا د تیر کال د ونې پر ځای اکس لیکلی سو. اوس اکس او 0.1 اکس دا دواړه سره جمع کوو خو دا دواړه مساوي کېږي د 115 سانتي مترو سره. نو دغه اکس او 0.1 اکس کېږي 1.1 اکس مساوي دی د 115 سانتي مترو سره. اوس اطراف دواړه په 1.1 باندې ویشو، نو دا د دې سره خلاصیږي او د دې ځایه لیکلی سو 115 سانتي متره تقسیم پر 1.1. د دې ځای 115 سانتي متره تقسیم پر 1.1 کېږي 150 سانتي متر. نو 150 سانتي متر چې وو دا د ناصر قد و پروسه کال یا تیر کال د ښوونځي په لومړۍ ورځ باندې چې تقریبا 10 سلنه په دې کې زیاتوالی راغلی ده او سږکال د ده قد 115 سانتي متر سوی ده.